وای زه به هم مسافرۍ کې مرمه 8 کلنه ماشومتوب دوران و بیا شوم زلمی د لیونتوب دوران و زه ګلاب په خپل باغچه کې کړم او پلار مې داخل په مدرسه کې په دغه وخت د 14 کاله ومه په زړه مې غم نه و خوشحاله ومه مالیار باغچه کې د ګلانو نه و په سر مې لاس د مشرانو نه و پلار مې دوبۍ کې مزدوري کوله او ما یې په روپو ښه جواري کوله خوږې مرغۍ کې ګرځولی بچې د پلار نیازبین او نازولی بچې څه مې کول چې مدرسې ته تلم او ما څه روپۍ وې میخانې ته تلم چې د غمونو خیال مې کور ته وشو چې ټلیفون مې خوږې مور ته وشو ټول سو راټول په چوت اواز یې وویل په ټلیفون یو سړي داسې وویل په اکسلنټ کې یو سړی مړ دی بېګا د شپې هغه پلانکی مړ په ارمانونو مې سیلاب راغی په کور مې بې نیتې عذاب راغی مور مې د خپل سر نه ویښته وباسي د خوب دادا مې جنازه وباسي په دغه وخت سهار ماښام شو د کور بوجونه ټول زما په سر شو د مجبورۍ او مزدورۍ لاړم زه د سعودي مسافرۍ لاړم په تنهایۍ کې ورځې شپې تېرېږي سختې په ما او په هغې تېرېږي وخت مې په څه ضایع کړو اوس دغه سوچونه کوم د تېرې شوې زمانې ډېر ارمانونه کوم که په ما تېر شوی ژوند بیا چېرته په لاس راغی د پلار د یوې روپۍ راته احساس راغی یو ځل به په میاشت کې د یارانو کور ته تللی کاش د یا نه زه سکول او مدرسې ته تللی نن به مې ولې سوي اسویلي کولی د کوره به مې لرې ولې زندګي کولی د انسانانو به مې ولې غلامي کولی افسوس د یا نه زه په وښو کې رانجه وسکمه په دې خبره به د وینې د زړه وسکمه وامه د پلار په شان دي زه هم مزدورۍ کې مرمه د کوره به لرې زه هم مسافرۍ کې مرمه بېشکه دا شعر د چا ده دا خپله دا بچې ډګروا خپله دا هر شی خپله آماده کړې زه خپله ورشه ده 14 کاله مې درس ویلی دی هر شی مې خلاص کړي و دا د خصوصات داسې داسې بېکاره ګرځي درس څه شی ویلی فارمسي مې خلاصه کړې 12 مې خلاصه کړې فارمسي دې ویلی او 12 دې ویلی او یې تاسې پلار ډګروال و ډګروال پخوا جمهوریت دا شعر دا خپله جوړ کړی و دا خپله جوړ کړی خلکو یکی دیگه هم فارسی دیگه به حساب صحیح محصا که نشه کنید و نشه که ما را مستوی صحیح با وقت در جهانیم کس نداند قدر کس بعد مردن و این جماعت داد و بیدادی